ای انسان ته د الله د رحمت نه مه مایوسه کیږه. نو انسان ته پکار دی چې د الله جل جلاله د رحمت نه مایوسه نشي. الله رب العزت فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله. تاسو د الله جل جلاله د رحمت نه مه مایوسه کیږئ. بل ځای الله جل جلاله فرمایي انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. بشک د الله د رحمت نه نه امید کیږه مگر صرف کافران قوم د الله جل جلاله د رحمت نه امید کیږي. دا ځکه چې د الله جل جلاله په نزد قابلیت ته اعتبار نه دی بلکې مقبولیت ته اعتبار دی. چې د فضیل بن عیاض غوندې د ډاکوانو د سردار نه د اولیاءو سردار جوړولی شي نو په کار ده چې بنده هیڅ کله د الله جل جلاله د رحمت نه امید نشي. اگر چې د هر څومره ګناهګار او خطاکار ولی نه وي ځکه که په دې یو ځل د رحمت نظر وشو توبه یې ویستله او الله جل جلاله ته مقبول شو نو الله جل جلاله د ده مخکنی ټول ګناهونه معاف کړي بلکې ګناهونه به یې په نیکیو بدل کړي. الله تعالی فرمایي الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر څوک چې توبه وباسي ایمان وروړي او د نیکۍ کارونه کوي نو الله به د داسې خلکو بدیانې په نیکیو بدلې کړي او دا ځکه چې الله بخونکی او مهربان دی.